که تاسو لپټاپ استعمالوئ او ستاسو ټایپینګ سپیډ څه دغه شاني نو دغه شان ټایپینګ سپیډ صرف تاسو وخت نه بربادوي بلکې دا تاسو ته په کمپیوټر ساينس فیلډ کې ډېرې ستونزې راوړلی شي که تاسو غواړئ چې د کمپیوټر ساينس په فیلډ کې ایکسپرټ شئ نو د هغې دپاره په بیسک شیانو کې ټولو نه یو بیسک شی چې دی هغه د ټایپینګ سپیډ امپروو کول دي ګوره تیز ټایپینګ سپیډ ستاسو صرف وخت نه بچ کوي بلکې تیز ټایپینګ سپیډ ستاسو په خپل فیلډ کې تاسو ته ډېرې موقعې لاسته درکولی شي ډېر وخت مو نه نیسم خو یو سمپل مثال درکوم مثال په طور پر یو کمپنۍ د هغوی یو جاب آفر کړ د ډیټا انټرۍ او هغې جاب دپاره 15 کسانو اپلای وکړله نو د هغې کمپنۍ اصول دا دي چې دغه 3-4 کسانو ته وویلې چې زموږ دغه A to Z یعنې XYZ ډیټا ده او دا ډیټا به تاسو په 15 منټه کې یا 10 منټه کې فل کوئ که څوک هم تاسو کې چا دا ډیټا زر فل کړله نو موږ به هغه دې فیلډ لپاره سلیکټ کوو ځکه په ډیټا انټرۍ کې ټولو نه ضروري شی چې هغه د ټایپینګ سپیډ دي تاسو ته د وخت په مطابق باندې پیسې میلاویږي اوس که ستا ټایپینګ سپیډ څه دغه شاني نو زه څه ووایم که ته په ګنټو کې هم پوره کړې خو که ستا ټایپینګ سپیډ دغه شاني نو یو ټایپینګ سپیډ د وجې تا ته دغه جاب میلاو شو نو تاسو ته اوس به اندازه شوي چې د یو ټایپینګ سپیډ دا څه داسې معمولي شی نه دی اوس که تاسې غواړئ چې خپل ټایپینګ سپیډ امپروو کړئ یعنې د دغه شانې ټایپینګ سپیډ نه ستاسو ټایپینګ سپیډ څه دغه شانې شي نو بالکل یې کولی شي ځکه یو څو ټکنیک به زه تاسو ته ښیم عمل کول نه کول ستاسو کار دی خو طریقه کار ښودل هغه زما کار دی دا طریقه کار در سره وګورئ انشاءالله دا ټایپینګ سپیډ به ستاسو امپروو کېږي په لږ وخت کې نو دې دپاره زه تاسو ته یو څو ټکنیک ښیم ټولو نه اول خبره ده د ګوتو صحیح ښودل په کیبورډ باندې دا ټولو نه ضروري شی دي هغه څنګه ګوره که تاسو دغه تصویر ښکاري تاسو دلته د ګوتو لوکیشن ته ګورئ چې دلته دا ګوتې کوم ځای کې ایښي دي تاسو چې کوم دا GH دی دا به بالکل خالي پرېږدئ او دلته د E لوکیشن ته وګوره چې E په کومې هغې باندې ایښودل شوې ده S په کوم باندې کېښودل شوی ده D په کوم باندې کېښودل شوې ده همدغه شانې د کومې چې 2 غټې ګوتې دي دی په دا سپیس چې کومه بټنه ده دا غټه بټنه په دې باندې ایښودلې دي او د دې غړې 4 بټنو لوکیشن هم تاسې لیدلی شي تاسو ته ضروري کار چې کوم اول نمبر کار دی هغه ستاسو د ګوتو لوکیشن دی چې ګوتې په دغه ترتیب باندې کېږدئ منم چې په اول کې به تاسو ته مشکلات وي خو مشکلات به تاسې ورو ختموئ چې اوس تاسو د خپلو ګوتو پوزیشن په دغې طریقه کار باندې کېښودو دوهم ضروري کار به تاسې دا کوئ چې د لپټاپ استعمال نه مخکې که تاسو بیګنر یې یعنې لپټاپ نوی اخیستی استعمالوئ نو تاسو به لږ مایند میپینګ کوئ مایند میپینګ مطلب دا دی چې د لپټاپ استعمال نه مخکې په کیبورډ باندې نظر خوځول نظر ورکول د کیبورډ دپاره یو څو سیکنډو دپاره چې تاسې د دغه چې کومې کیبورډ بټنې دي د هغوی لوکیشن وګورئ د هغوی پوزیشن وګورئ چې دا په کم ځای کې دي ځکه زموږ د دماغو چې کوم کنیکشن دی هغه د بدن هر اعضا سره دی تاسو ته به دې ته اندازه کېږي چې د دې ګوتې لوکیشن په کم ځای کې دی بیا به هغې نه به تاسې څه کوئ چې تاسې ګوتې کېښودلې تاسو به دوام دا کار کوئ چې تاسو به کیبورډ ته نه ګورئ تاسو ته مې ویلې مشکلات به تاسو ته وي خو تاسو به کیبورډ ته بالکل هم نه ګورئ درېیم ټولو نه ضروري کار چې دی هغه دی پریکټس تاسو به اورېدلي چې پریکټس میک ا مین پرفیکټ تاسو به پریکټس کوئ او پریکټس دپاره زه تاسو ته یو بالکل ښایسته او ویب سایټ ښیم تاسو چې نیمه ګنټه هم ورکوئ ورځ کې نو تاسو د دې د امپروو کول ډېر زیات اسانه دي دلته به تاسو ولیکئ په هغه کې ګوګل کې انټرټینډ ایپ دغه شانې به تاسو ولیکئ دا ټول نه بهترین ویب سایټ دی چې دا زه خپل هم استعمالوم د دې ویب سایټ ته به چې تاسې راشئ نو تاسو ته به دغه شانې انټرفیس وشي اوس مثال دلته نه تاسو ته دا ښکاري چې کوم غلط تاسې لیکئ هغه به تاسو ته دلته سره ښکاري بټن چې تاسو ټکی غلط ولیکئ مثال طور پر زه دلته لګیا یم ټایپینګ کوم دا ګورئ زه خپله به غلط لیکم خو ما ته دلته غلط ښایي تاسو به دغه شانې کوئ دا ټایپ مو کوئ نیمه ګنټه ورکړئ یو ګنټه ورکړئ اساس خپل کار دی اوس د دې ویب سایټ خصوصیت دا دي چې مثال دلته تاسو ته دا بک آپشن ښکاري دې ځای نه تاسو چې کوم بک وي هغه سلیکټ کړئ هماغه لیکن بیا تاسې کوئ مثال ما دا بک سلیکټ کړ اوس د دې بک چې کوم دې کې څه لیکل شوي دي هغه به زه دلته ټایپینګ کوم مثال دلته ما په سټارټ باندې کلیک واخیسته دغه شانې اوس د دې بک چې کوم سبق دی پکې هغه به زه لیکم دلته تاسو ته ښکاري په دې کتاب کې چې کوم سبق و هغه ما ته راواوښته اوس درېیم نمبر چې کوم مهم شی دی هغه دی د دې اپلوډ په دې اپلوډ چې تاسو کلیک کړئ که تاسو سره په کتاب کوم یو کتاب په هغه کې PC کې پروت یا په لپټاپ کې تاسو سره پروت وي هغه کتاب به دې ته تاسو اپلوډ کړئ بیا هغه کتاب چې کوم خبرې پکې لیکل شوي هغه تاسو ټایپینګ کولی شئ څومره خوند کوي چې یو سټوري تاسو پړوئ او تاسو ټایپینګ کوئ دې سره به ستاسو ټایم هم ریډینګ هم تاسو کولی شئ او دې سره به ټایپینګ هم امپروو کولی شئ دا 3-4 خبرې دي په دې باندې تاسې عمل وکړئ یو لږ ټایم ورته وباسئ یعنې د ګوتو پوزیشن صحیح ایښودل مایند میپینګ کول کیبورډ ته نه کتل او دغه شانې ټایپینګ پریکټس ته لږ وخت ورکول انشاءالله ستاسو ټایپینګ به په کم وخت کې امپروو کېږي نو که ستاسو ته دا ویډیو لږ شانې معلوماتي ثابت شوي لازمي در سره شیر کړئ چې یو بل کس باندې فایده میلاو شي او که دغه شانې کنټینټ ستاسو خوښ کړي لازمي در سره دا اکاونټ فالو کړئ په دې باندې موږ دغه شانې معلوماتي ویډیوګانې روزانه اپلوډ کوو